ابو مال بادشاه وکه کنه هغې پسې نن بیا رشته راغلی و بچیه لږ صبر وکه لګي پیسې خو وګټه کنه په خپلو خپو خو ودرېږه کنه او کنه زوی ابو دې سخي وایي تاسو خو ماله دا بادشاه نه کوئ خو کو هغې بل چاله ورکړه زه له وفره دا کار د کولو نه ایشتې وي او ښځې غواړي سړیه تا خو نن ولې والله ډېر بېعزته کو چېرته غلط قدم کې نه دي زیبا هغه قمقل دی نه پوهېږي دا وخت ده توره زه ستا لور چې راغلی یم چې زما زوی صادق له راکړي ولې نه طاهر خانه موږ به پرې مشوره وکړو هلو جان ما پسې نن بیا رشته راغلی و ته مې ابو ته ویل کو نه دا څه وی جان کله راغلی و پلار دې ورته څه ویل زویا طاهر خان خده وله ستا څنګه خوښه ده بابا جان چې څنګه ستاسو خوښوي زویا سفین خان راله بادشاه راکړه ستا دپاره ښه بابا هلو ولی والله بابا جان د صادق دپاره طاهر خان ته زما رشته ورکړه دا خیس کله نشي کېدی تا زمانه څوک هم نشي جدا کولی بابا تاسو خو ماله بادشاه نه کوله هغې ورکړه خو اوس به تاسو ته پته ولګي چې زه څه کوم زه لوفره چې څه کوي هغه کوه تا له څوک ښځه نه درکوي سړیه دا الګ کم عقل دی چېرته غلط قدم کیندي هیڅ هم نشي کولی ښځي ده به ټیک شي صادقه د بادشاه نه واوري هغه زما د پلار ته دې هم وایا ته څوک یې چې ما ته دا خبره کې زه ورکشه بابا زه نن یو الګ په لاره کې ودرولم بادشاه زما د هغې نه واوړه دا څه زویه زه به سفین خان ته دا قصه وکم سفین خانه صادق ته یو هلک وویل چې بادشاه زما خوښه ده دا څه وی طاهر خانه دا څوک و رخسار دې خوا راشه طاهر خان څه وي ته دا چا خواښی و نه بابا ما ته خو پته نشته طاهر خانه را روان اتوار له به د صادق او د بادشاه واده یې ډېره ښه د سفین خانه مونږ به تیاری وکړو هلو جان را روان اتوار له زمونږ واده دی دا به څه کیږي دا هس کله نشي کېدی ته به اوس زما کار ویني جان نن د شپې 12 بجې به راوځي زه به بخر ولاړ یم ولی جان څه دپاره جان داسې دی څوک ماله نه راکوي راځه چې وتښتو یا خدایا بابا را باندې راپا نسی جان ډېر ناوخته کوچی ده ولې راځه جان دا زمونږ کور دی راننوځه ښه جان